هغه سړی او هغه ښځه چې د خپلو لوڼو او زامنو په باره کې پریشان وي چې یا الله چیرې کور آباد کې لوڼه وادول غواړي ښکلی ځای نه ورته موندوي زمنو ته واده کول غواړي چېرته دی غواړي هلته میلاویږي نو او عام ځای کې دوی کوي نو نوجوانانو ته یو بهترین گفت ورکوم هدیه ورکوم. السلام علیکم. ملګرو شیخ صاحب د خپل رشتې ملاویدو لپاره ډېره مجرب وظیفه ښودلې ده. زموږ عزتمندو چې دا وظیفه نارینه هم د رشتې ملاویدو لپاره کولی شي او زنانه هم د رشتې ملاویدو لپاره کولی شي. ټیک شو چې خو تاسو داسې کار وکړئ که نه ستاسو چې کوم ملګري وي او رشته ورته نه ملاویږي یا ورته څوک رشته نه ورکوي هغه ملګري ضرور په دې ویډیو کې منشن کوي. ټیک شو جي. او زموږ عزتمندو دا وظیفه چې ده که نه د اولنۍ رشتې ملاویدو لپاره هم کولی شي او دغه شانتي ډېر خلک بیا وایي چې دا د دویمې رشتې لپاره کولی شو که نه نو که څوک وایي چې موږ ته د دویمه ښکلې رشته میلو شي که نه د دویمې رشتې لپاره هم کولی شي. ټیک شو جي. راځئ ویډیو وګورئ ثواب په نیت باندې ویډیو شیر کړئ او شیخ صاحب ته په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ضرور ولیکئ. ټیک شو جي. راځئ ویډیو وګورئ جي. هغه سړی او هغه ښځه چې د خپلو لوڼو او زامنو په باره کې پریشان وي چې یا الله چیرې کور آباد کې لوڼه وادول غواړي ښکلی ځای نه ورته موندوي زمنو ته واده کول غواړي چېرته دی غواړي هلته میلاویږي نو او عام ځای کې دوی کوي نو نوجوانانو ته یو بهترین گفت ورکوم هدیه ورکوم غیر شادي شدو ته او دا مشرانو ته هم کور کې خپل هغه بچیان چې تاسو په واده باندې ورته کوشش کول غواړئ خو چېرته برابري سمون نه خوري هغوی ته وښایئ چې دا وظیفه دې کوي. الله په فضل و کرم احسان سره 41 ورځو کې به انشاء الله العزیز دا شادي کېږي او که بالفرض ډېر زیات رکاوټ راغی بیا دویمه یا درېیمه چیله دې هم ادا کړي درېیمې چیلې کې خو به انشاءالله هغه ځای کې هم کېږي چې ټوپک مو سره اخیستي وي انکار یې کړی انشاءالله هغه به هم کېږي. درته وښایم ښه جي. ماسخوتن خیر که شادي شده پکې راځي هغوی دپاره هم دی پوه شوې که دویم واده خیال یې وي. ماسخوتن لمانځه نه پس 1000 ځلې یا الله یا لطیف یا مغنی یا الله یا لطیف یا مغنی سو ځلې 1000 ځلې اول آخر 3 ځلې یا 11 ځلې درود شریف او سحر چې اشراق وکړئ 2 یا 4 رکعاته دې پسې 313 ځلې چې کوم درود وي وایئ. مولانا اشرف علي تھانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې چا دا وظیفه وکړه 313 ځلې د درود شریف والا 41 دن چې کوم ځای دی شادي کوي اول خو به هلته کېږي انشاءالله خو که هلته نه وشوه بیا به دې نه بهتر ځای الله پاک د شادي وکړي. نو تاسو جومات ته تحفه ورکړه خپل جومات ته او ما تاسو ته تحفه درکړه په ښه صدق دل سره انشاءالله العزیز نوجوان دی دا وظیفه وکړي کورونه به یې په نیکو ودونو باندې آباد شي. الله پاک دې موږ تاسو ټولو کورونه په مالونو اولادونو عزتونو زندګیو هر لحاظ سره په برکتونو مالامال کړي. الله پاک دې ستاسو دا ناسته خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي. الله پاک دې ستاسو ټولې پریشانیګانې ختم وفرمایي. الله مو چاته محتاج مکا څوک هم مسافر دي الله پاک دې په ډکو منګولو سره په لوی مال دولت سره کورونو ته صحیح سالم را ورسوي او که بهر ته دی اوسېدل غواړي الله پاک دې هلته هم عزت سره مال دولت حلال ور نصیب کړي. کوم کسان په جیلونو کې بې ګناه دي الله پاک دې هغوی ته هم د اخلاصي لارې مهیا وفرمایي. څوک بیماران دي الله دې شفا کامله عاجله نصیب وفرمایي او چاته څه مشکلات نور دي الله دې رفع وفرمایي او الله دې موږ تاسو ټولو ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه بار بار دیدار نصیب فرمایي. آخرت کې دې شفاعت را نصیب فرمایي او د دوی